د ایران تلویزیون خوږو او معززو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او صحتمنده وئ. ملګرو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ، لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو دا چې د 2020 میلادي کال IPL سیالیو د 10م پړاو 2 میاشتې وروسته د مارچ په میاشت کې پیلیږي. پکې د زیاتو بالرانو اخیستونکو لوبغاړو ته د لوبې په اوږدو کې پرپل یا فیروزه‌یي خولۍ ورکول کیږي. هر بالر چې زیاتې ویکټې واخلي نو پرپل کیپ یې پر سر کوي. اوس د کرکټر ویبپاڼې داسې بالران راخیستي چې په دوی کې به یو دغه خولۍ اخلي. د دغو بالرانو په منځ کې د رشید خان نوم هم ذکر شوی دی. کرکټر پوښتنه کړې ده چې سږکال به په دغو بالرانو کې کوم یو پرپل کپ ترلاسه کړي. رباډا، رشید خان، بومرا، کیمنز، چهال، جوپرا او محمد شمی. رشید خان چې 20 کاله عمر لري، د شلاوریزو لوبو د بالرانو په درجه بندۍ کې لومړی نمبر بالر دی او شاوخوا په 10 بهرنیو لیګونو کې د کال په اوږدو کې لوبیږي. دا په 2019 میلادي کال IPL پیل کړ او سږکال هم د حیدرآباد لوبډلې اخیستلی دی. په 2019 میلادي کال کې یو ځل پرپل کپ پر سر کړی و او زیاتې ویکټې اخیستې وې. اوس یو ځل بیا ټریکر ویبپاڼې د نوموړي نوم یاد کړی چې پرپل کپ به اخلي. خو دا چې دی به پرپل کپ واخلي که نه IPL سیالیو ته انتظار کوو. رباډا افریقایي خلاصه چټک بالر دی او له ډیلي لوبډلې سره لوبیږي. هغه هم له یو پیاوړو بالرانو څخه دی او ټریکر ویبپاڼې ویلي دی هم کولی شي د زیاتو ویکټو اخیستونکو بالرانو خولۍ یا کپ پر سر کړي. بومرا د هندوستان چټک بالر دی او په یو ورځنیو لوبو کې بیا لومړی نمبر توپ اچوونکی دی. هغه د ممبۍ لوبډلې یو له مخکښو توپ اچوونکو څخه هم دی. ټریکر ویبپاڼې دا هم یاد کړی چې ښایي فیروزه‌یي خولۍ پر سر کړي. کیمنز استرالیایي چټک بالر دی، سږکال تر ټولو په لوړ قیمت کلکتې لوبډلې اخیستلی دی. په ښي لاس چټکه توپ اچونه کوي او د لوړ قد خاوند دی. دی هم د هغو بالرانو په قطار کې اخیستل شوی چې ښایي دغه خولۍ پر سر کړي. آرچر انګلیسانی چټک بالر او په یارکر توپ وهونکو کې ښه مهارت لري. دا له راجستان لوبډلې سره لوبیږي او ښایي دا خولۍ پر سر کړي. محمد شمی د هندوستان چټک بالر دی، په ښي لاس توپ اچونه کوي او له مختلفو ویشتنځایونو سره یې توپ اچونه مثبته او توپ وهونکی لپاره ننګونکې ده. دی له پنجاب لوبډلې سره لوبیږي او ښایي دا خولۍ دی هم پر سر کړي. دا چې کوم لوبغاړی به دغه خولۍ پر سر کوي IPL د 11م پړاو وروستی به یې پته ولګیږي.